نندرتون دغه نندرتون چې د کرنې او مالدارۍ ریاست په نوښت د ننګرهار په ولایت مقام کې جوړ شوی د دې ولایت د بېلابېلو ولسوالیو له لوري د موسم د 10 نوعه میوو حاصلات پکې نندارې ته ایښودل شوي. مسؤلین وایي له دې چارې یې موخه ولس بڼوالۍ ته هڅول او د خپلو تحقیقاتو په اړه خبرول دي. د ننګرهار هوا دې ته مساعده ده، برابره ده چې په دې کې تقریبا 4 فصله میوه وشي، سبزي وشي او هغه بهر هیوادونو ته هم صادره کړي. د ننګرهار میوې اوس نورو ولایتونو ته انتقالیږي، صادریږي. دغه د ننګرهار د زموږ د تحقیقاتو فارم برکت دی چې اکثر خلکو ته باغونه جوړ کړي دي او باغونو کې موږ ورته یعنی پوهاوی ورکو او ښوونې ورکو، روزنې ورکو، په دغه رابطه باندې ورسره مرسته کوو. په همدې حال کې د کرنې او مالدارۍ وزارت د تحقیقاتو د برخې مسؤلین بیا ننګرهار د خرمې، کیلو او ستروسو بڼوالۍ لپاره مناسب ولایت یادوي او په دې برخه کې پانګوالو ته د هر اړخیزې همکارۍ ډاډ ورکوي. صرف د مور یو پیغام دی د ننګرهار خلکو ته، زمیندارانو ته او باغدارانو ته او دهقانانو ته غواړو چې که تاسو باغداري کوئ او باغونه لګوئ، اصلاح شوي نیالګي کینوئ او که همدارنګه په سبزیجاتو کې وي، بغلجاتو کې وي، اصلاح شوی تخم وکرئ تر څو پورې چې د دهقان ستړیا بې ځایه لاړه نشي، په لږ مځکه باندې په کمو مصارفو باندې ډېر عواید لاسته راوړي او مقایم هم وي د مرض په مقابل کې. د کرنې د برخې مسؤلین بیا خلکو ته د اصلاح شوي بوټو د کینولو سپارښتنه کوي. کرنې ریاست کې موږ بخښونه لرو، همدغه بوټي چې موږ په خپلو دغه فارم کې تحقیقات او څېړنې پرې کوو شته دی. واقعا په همدغه بخش کې کار کړی چې هغه یوازینی مرجع د ننګرهار کرنې ریاست د تحقیقاتو بخش دی. هر ډول میوه چې په ختیځ زون کې کیږي زموږ سره په فارم کې په دې باندې موږ کار کړی دی، تحقیقات مو ورباندې کړي دي، د هغې ښې ځانګړتیاوې، د هغې بدې ځانګړتیاوې ټولې موږ ته معلومې دي، تر څو په آینده کې هغه سرمایه ګزاري او هغه پیسې چې دوی لګوي په تاوان تمامې نه شي او یوه ښه باغداري ولري. دا په داسې حال کې ده چې بڼوال له مسؤلینو د سړو خونو او اصلاح شوو تخمونو د ورکړې غوښتنه کوي، کوم چې مسؤلین یې تل دغه یاد شویو ستونزو ته د رسېدنې ډاډ ورکوي.